تازه او له خوشحالۍ ډک خبر تنکي افغان ستوري نمین الحق کیرون پولارډ حیران کړ خو څنګه یې حیران کړ او پولارډ څه وویل دا ټول معلومات به درته په همدې ویډیو کې راټول کړي دي درنو کتونکو که چېرې تاسو د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ د افغانستان 21 کلن خلاص چټک بالر نمین الحق وایي ما پولارډ حیران کړ او غوښتل مې چې هغه پوه شي چې د نمین الحق راتلونکی توپ به لا خطرناک وي د 2019 کال د نومبر په 14 افغانستان او ویسټ انډیز سیریز پیل کړی و چې لوبه کې نمین الحق د 262 توپونو د ویسټ انډیز په لوبډل مشر کیرون پولارډ میس کړل او له دې وروسته نمین الحق د پولارډ د احساساتي کولو هڅه وکړه او هغه سره لفظي خبرې تبادله کړې پولارډ له لفظي شخړې وروسته د نمین الحق 2 توپونه پولې کړل یو توپ یې د لانګ پر سر شپږیزه کړه او بل توپ یې مخامخ څلوریزه کړ له دې وروسته پولارډ راغی او پر نمین الحق یې اکشن واخیست او د خپلې وړتیا څرګندونه یې وکړه د کریکنفو ویب سایټ د نمین الحق یو مرکه خپره کړې ده او د مرکه کې نوموړې ویبپاڼې د نمین الحق له قوله لیکلي دي چې نمین الحق غوښتل پولارډ حیران کړي او د راتلونکو توپونو پر وړاندې پولارډ وبېروي نمین الحق په دې مرکه کې ویلي دي له دې چارې زما موخه دا وه چې زه د نړیوالو ستورو توپ وهونکو پر وړاندې ځان وازمایم او خپله توپچونه لا یقیني او په زړه پورې کړم افغان لوبډلې د 2019 کال په نومبر میاشت کې په شل اوریزو لوبو کې ویسټ انډیز ته 2 د یوې لوبې پر وړاندې ماته ورکړې وه او یوه لوبه کې کریم جنت د 15 وکټ په اخیستلو سره د نړیوالو غوره بالرانو په قطار کې ځای ونیو او د غوره بالینګ څیرو توپچونکو کې حساب شو له دې وروسته د بنګلادیش غوره لیګ بي پی ایل کې نمین الحق له سیل هټن د کرکټ لوبډلې سره ولوبېده چې هلته یې هم توپچونه لا په زړه پورې وه او هم به د فاسټ بالرانو په قطار کې پر نمین الحق باندې زیات باور کېده او یوه لوبه کې سوپر اور هم په نمین الحق باندې وکړ مقابل کې مجيب الرحمن په کومیدا ویریرز لوبډله کې لوبېده چې هغه هم سوپر اور وکړ او لوبه بیا مجيب الرحمن لوبډلې وګټله د افغانستان ځوانانو لوبغاړو ته پکار ده چې د نړۍ هر ډول لوبغاړو پر وړاندې جدي ولوبېږي ویره ونه کړي او د نمین الحق په څیر ډاډه ولوبېږي